په مجلس کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ناس تو هغه پاسید ډیر جذبه او شوق سره پیغمبر علیه السلام ته فرمای یا رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه چې تاسو درې سيزونه خوخو دغه زمان 3 سيزونه خوخت علی تاسو خوختي 3 سيزونه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وته فرمای یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خو چې د مهمان نوازی کوم ملمه له روټه ورکوم وبور کوم د ملمه قدر او احترام کوم دا مې ډیر خوښ دي مهمان نوازی مې ډیر خوښ ده او بل چې سخته ګرمي وي او زه پکې روجي نیسم دا مې ډیر زیات خوښ دي او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بل چې جهاد میدان د جهاد او زه پکې جنگيږم دا مې ډیر زیات خوښ دي د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ تربیت د پیغمبر علی السلام په کور کې شوی د اسلام قبول کړو تقریبا د عمر بلوغ تلانو رسیدل دا 10 کال او 12 کال یا د 15 کال خلا بلوغ ته نور رسیدل چې د اسلام قبول کړو او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تربیت کو په کور کې وسره نو دا د پیغمبر صفت مهمان نوازی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د کور چتا ملما یا یو سائل هغه نا امید نه دیتلی نا مراد نه دیتلی چې چاته سغوختی پیغمبر علیه السلام بناستو فقرا براله پیغمبر علیه السلام به تدانه وی چې سنشته کسبو خور به کړ کنه بو نو ورته وی دل تکینه نو کې به نه ځان سره نو بچا چې هم کلم صدقې مال براغي بس هغه به غلا ورکړي دا خو شو کې دغه سي نور رخصت چې نه نن سنشته او تزه دا سي نه نو داغه په تربيت کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ لوي شو نو بس دا غم دغه مهمان نوازی د پیغمبر علی السلام لیدي وا چې څنګه پیغمبر مهمان نواز و دغه سي چې دینو بچیو رواره اغیم چې دینو مهمان نواز زدکړې ال تکړه بل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روزي ډېر زیاتې نیولې دا د ایامي 20 روزي هر میاشت 14 سور لسمه 15 دا پیغمبر علیه السلام نیوا بیا د ګل دروازه او د زیارت دروازه دا به نیوا تقریبا میاشت کې به ډېر روزي پیغمبر علیه السلام نیوي صحابه فرمایي وي من به وی جوړي پیغمبر علیه السلام همیشه روزي زمونږ په دا ګمان راغی نو ډېر روزي به نیول او بیا د عربو موسم د مکی مکرمه یا د مدینه منوره ګرم موسم نه سخته ګرمي وي نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای چې سخته ګرمي وي او زما پکې روزي وي نو دا زما ډېر زیاته خوخه ده نو دا دو صفاتونه دا یو واقعي نه ډېر خو وضاحت کیږي حسنین بیمار شران شو حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ دا خدای پیغمبر علیه السلام نیاز بین وصیو نه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بچی دي صبر اغلی وا او ته ډیر زیات او ځپل تبته متلا نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها نظر ومن وی کوم له خدای پاک دا بچی روح کړل دا تبته لاړه دا بیماری ته لاړه نو مونږ بدري روجي نیس ناغه تبچ ته کله لاړه نو بیا دې دوانو روجي شروع کړه هغه نظر یې پورا کو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ روجونی وا او حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها هم روجونی وا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ لاړه دروازه چې ور جماعتي د پاره سم مزدوري وکم لکه شانتي مزدوري وکړه او هغه راوړه او حضرت فاطمه ته دا رو جماعتي بندوبس وکړه قران کې راغلي ذکر راغلي ما خان چې رو جماعتي تیار کو رو جماعتي تکین استل چاور وډا چې دی وروته سوکي زه خو یو مسکینی ما فقیری ما پخیټه باندې ناری ما مهرباني وکړه که څه د خوراک د کوي نو مال راکې
دې کور ته راغی حضرت فاطمه ته وایي اوس پس کو دا خو مونږ لک شانته ځان له پخکړی چارو جماعتي پیو اوس دا سوالګر راغلی دی غریب ام فقیر هغه ته وی چې فقیر دی بس ورکواله کنه موږ په وبو باندې رو جماعت بس چې هغه سي پخکړو سپخلیو سبو هیڅ پنو خدونه و چې هغه رو جماعت دی په هغه ورکړل هغه مسکین او فقیر ته ورکړل وبو باندې رو جماعت کړه ټول شپه وبس کلی سباله بیا روجونی وزکه نظرو نو سبا بیا روجه په وبو باندې ونیوه روجش سباله بیا مزدوری پسې وته لا مزدوری لګه شانته وکړه راوړه به پخلی وکړه روجه ماتي تناستی ځانته خوراکي خو دی چاور وډبو چې ورغه وی قتل وېسو کی وېزه خو یتیمه ما انا پلارشته نه مورشته او وګی ما نو کراله سمراکل نو زبا موشم په خېټه به موش حضرت علی رضی الله عنه کور ته راغی چې سي مخه ته پراتو هغه یتیم له وروستل هغه لا ورک پدریم ورځ بیا چې کله رو جماعتي تکیناستل نو یو بل کس ورډبو چې وروت وېسو کی وی قیدیما د قید نه راخلاص شوی مو اوږي مو تګي مو مهرباني وکړه سره باندې وخه بس چې اسه خوراک یې په هغه لور ک درې ورځې مسلسل په بو باندې روزه نیسا او روزه ماتوا برخو الله قتل کا الله قران نازل کړه غف بارک ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا نه الله د پاره خلق له ورکي مسکینان ته یتیمان ته قیدیان ته دا الله د حضرت علی رضی الله عنه تعریف او صفاتو کو په قران کې چې دا داسې صفاتونو خاوندان یو روزه څومره مشقت حضرت علی رضی الله عنه فرمای چې زما دا خوخه ده چې زه سخته ګرمي وي او زه روزه نیسم نه په هغه ګرمۍ کې روزي نیولې او بیا روزي په نار نیولې په وبو باندې نیسه او په وبو باندې ماتوا نو خو هغه روزي او بل د ملما چې زما کور ته راغی داغه قدر هغه ما سره چې سوي زه به خامخا ورکوم اگر که په ما باندې نار ولې نه تیریږي د مسلمانانو دا یو صفت دی ويسرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه دی به بل په خپل ځان باندې ترجیح ورکړي جامه هم ورکړي پیزار هم ورکړي وبو هم ورکړي خوراک هم ورکړي ځان به په خېټه نار ساتي خو بل مسلمان اغلب ورکړي او دا یوازې د یو کس صفت نو دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څومره صحابه دي دا د هغه ټول دا صفاتو او بل دا چې عام مسلمانانو ته الله حکم وکړو چې دا صحابه صفاتونه دا ځان کې پیدا کې ويسرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه نو دا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا غختل او د خوخوا چې یو فقیر او مسکین او هغه وی او زه دغه خدمت وکم یو ملموي او زه دغه مهمان نوازی وکم دا زما ډیره زیاته خوخه ده او بل چې رو سخته ګرمي وي او زه پکې روزه نیسم نه دا ډیره زیاته خوخه دریم یا رسول الله زما دا ډیره خوخه ده چې زه jihad کوم د الله په لار کې jihad جنگي شیر خدا وته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په جنگ احد کې وی ازمال خپل مور زمرینی می خو د زمری نو د زمریانو په شان به جنگیده په جنگ احد کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسلمانانو باندې لک تکلیف راغی د کافرو د طرف نه هغه 50 کسه غونډې باندې کینولي او هغه لال پاسې دل کافر را واپس راغل پاغي رو قتل او په مسلمانانو حمله وکړه او مسلمانان او یا کسه شهیدان شو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غاخونه مبارک مخ مبارک زخمی شو
او مسلمانان ډیر زیات په تکلیف کې او بیا یو بل تکلیف پکې جوړ تکلیف دا جوړ یو صحابي مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دا دو صحابه کرام تقریبا درې یو د امام حسین رضی الله تعالی عنہ شکل دا د پیغمبر علی السلام پشانو دا ټول اداګانی د نیکه پشانوي ناستا ولاړه شکل دا د تقریبا د پیغمبر علی السلام پشانو او یو بل صحابي دحیه کلبی رضی الله تعالی عنہ حضرت جبريل چې براته هغه دغه په شکل باندې راته داغه شکل پیغمبر علیه السلام سره ملا جوړو او یو دا بل صحابي دی مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ داغه شکل د پیغمبر علیه السلام صحابه قتلو کس پروت چې وی قتلو ته دا پیغمبر علیه السلام چونکه جنگ کې خو مخ باندې خورم وی او ویني او ګډوډ دا غدا شک راغی چې دا خو پیغمبر علیه السلام چې دا شهید شوی او هغه مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ پروت بس هغه سړی چغه کړی چې هغه چغه کړی نور مسلمانانو چې وکړل هغه هم چغه کړی چې پیغمبر علیه السلام خو شهید شو دا غوی جون خو پیغمبر علیه السلام نه پاره دا سترګې هغه خو چې سترګې غوښتې نه د ځانو جهان د سردار د پاره غوښتې چې دی په ګورو نو چې پیغمبر علی السلام پاتې نشو او اسیم چې جنگ کې کمانډر لا شي د لاندې فوجانو خپل خوږي نو بس مسلمانان ډیر پریشان شو هغه سره هغه مخ کې حمله سره دومره نو پریشان شوی لکه د پیغمبر علی السلام چې وره دل چې هغه شهید شوی دی بده سره ډیر حوصله خراب خو چې بیا تحقیق وشو اخو پیغمبر علیه السلام نو پیغمبر علیه السلام ته اطلاع ورله چې مسلمانان خو منډي وای چې هغه شهید شو پیغمبر علیه السلام چغه کړی چې دلته مرازه راتاو شو تی مسلمانان هر طرف نه راتاو شو نو روایتو کې راځي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مخامخ وتولاړو د یو طرف نه د کافر یو حمله رااله ډیره خطرناکه پیغمبر علیہ السلام د مرګ خطر شو چې دا خلک په غزار کوي او وجنی وي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته مخامخ خدرت او هغه دسته د کافرو چې هغه واپس کړ بیا چې وکتل د بل طرف نه خلک را روانو کافر د بل طرف نه په حمله وکړه هغه د دفاع وکړه د بل طرف نه یو څو دغه مسلسل حمله په شو پیغمبر علیہ السلام باندې او هغه د دفاع کړ نو حضرت جبريل راغی د اسمان نه پیغمبر علیه السلام ته وای د حضرت علی تعریف وکړ وی ډیر ناشنا مقابله وکړه د کافر نو پیغمبر علیه السلام فرمایل انه مني وانا منها حضرت علی زد حضرت علی نیم او حضرت علی زمانه دی دا الفاظ پیغمبر علیہ السلام دا حضرت علی په صفت کې فرمایي نو حضرت جبريل وتوی وانا منکما او یا رسول الله زستاسو بدوانو نیما وګورئ دا د حضرت علی او لوی مقام د پیغمبر علیہ السلام فرمایل زد علم در ز علم کورما او حضرت علی دروازه ده ډیر صفاتونه پیغمبر علیه السلام د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کړي په غزوه خیبر چې نو دا مشهوره غزا شوې ده په غزوه خیبر کې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ شجاعت او بهادری دا یو مثالی و یو قلا و دا مرحب پکې واغې مشورو او هغه مرحب سره مقابله هغه قلا ډیر وزي هغه نفته کېده بیا الله د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په لاس باندې فتح کړه او دا هغه دروازه مات کړه او مرحب سره لومبه مقابله هغه بهادر انسان او يهودي هغه مقابله ډیره ګرانه و هغه سره مقابله هغه د پاره پړوندل حضرت علی رضی الله تعالی عنہ میدان ته وروت او هغه باندې حمله وکړه او هغه مړ نو خیبر یادېږي په حضرت علی رضی الله تعالی عنہ باندې چې خیبر چا فتح کړو هغه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فتح کړو اگر چې ډیر صحابه کرامو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه خدا دا چې نسبت دغه فتح هغه خدای پاک حضرت علی ته کړی دی ټول دنیا یادای چې خیبر حضرت علی فتح کړو
دا داغه د بهادرۍ واقعات دي او ډیر یو بهادر انسانو الله والا او دغه به فرمایلو میدان کې به کافر وتوي وی مال خپل مور نوم چې دینو هغه شیر خودی حیدر ماته زمری نو بس یقیني زمری او حمله به کوله نو داسې حمله به کوله چې کافر به یریدل او خرابول به نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مجلس کې وی زمام درې سيزونه ډیر زیات خوښ دي یو مهمان نوازی ډیره خوښه ده او بل می په سخته ګرمه کې روزي ډیره خوښې دي او بل په میدان جهاد کې جنگ کول دا زما مشغله ده زما دا ډیره زیاته خوښه ده په دغه مجلس کې دا خلفای راشدین دي دا د پیغمبر علی السلام سلور یاران هر یو خپل هغه خوخه یاد کړه چې زما دا خوختي چې د خلفای راشدین د خپل قصه ختم کړه حضرت جبرئیل امین را کوشو د اسمان نه حضرت جبرئیل علیه السلام او درې مجلس کې یا رسول الله ستاسو دغه درې خبرې خوخي یا رسول الله زمان یو درې خبرې خوخي بیا دا غي نرستو حضرت جبرئیل خپل خوخه بیانې چې زما کوم سيزونه خوختي ان شاء الله غي باندې بر رواني جمله خبره کو یو سړي سوال غالي غلي ضروري نه دی خلک تی تاسو کوي ډاکټر ذاکر نایک پاکستان ته راغلی دی دوی دا څنګه سړی دی بس صرف دومره سوال کړی چې دا څنګه سړی دا دومره شانتي نری شانتي ګیره او پجبم چاړې دی تاسو وینئ جبم چې وینو چاړې خبرې چې کوي لوکنات ته پکې اوس الله دې چې د دین خدمت اخلي نو چاړو نه اخلي او دا دومره جبې چې ورپسې دي چې را کله یو چا پسې لګي او کله یو مولا پسې لګي کله بل مولا پسې انختی دي مقابله کوي دومره جبې دومره نه یو عالم توهین کوي د بل کوي دا چاړې ته خدي دا چې جبه کې لوکنات دي او دا چې دومره شانتي دي او تکتو رنگی دی دغه ته ډیر زیات خدي دغه خلور خلقونه دغه جبورونه دغه خدای د دین خدمت کوي د دنیا هندوان او کافری مسلمانان بس دغه ډیره ده کنه دا څومره لوی سړی او اختلاف د چا نشته زموږ سره خپل اختلافي بعضی مسائلو کې اختلاف دي د علماء خپل جګړې مذهبي اختلاف ته هغه یو آزاد سړی دی غیر مقلد دی او آزاد خیال سړی دی خو زما چې څومره خیال دی دا دغه حکمت عملی ده او ځکه لګي پټکی مې دون غټوالی زما د خوړو کې دی که سړی دومره غټ پټکی وو او دومره ګیره او داسې غټ بولای او ځان ته سوي هغه لګیا شي کافر وتناستي او دی وته لګي مجال شته دغه او په انګلیش کې وته لګي خو هغه نه زما د پټکینه متاثر کیږي نه زما د ګیرینه متاثر کیږي هر سړی له په خپل جامه کې راتاويږي بس داغه د حکمت عملی دا هغه کافر له داغي په جامه کې راغلي نه داغه خبره اوري او زموږ ما ګیره پرېخه کزري خلکو ته لګیم نو وین دي کنه لګیا دیم کړ زما خبره اثر نه کوي په هغه باندې خو چې نه زه داغه په جامه کې ولرالم پینټ شرټ یې مچولې دي ټای یې لګولې ده او بس انګلیش هم وسره وای نو داغه په جبه کې راغی داغه په لباس کې ولراته شوی دي او ډیر کافری مسلمانان کړل دومره هندواني مسلمانان کړل چې هغه د ملک او شړوي دا خدای ټول هندستان مسلمانای نه د ملک نه وست غریب چې تبار ملک پاکستان ته راغی څنګه راغلی دې نه څه کاروبار شته نه تجارت پسې راغلی الله دې دین خدمت ته لګیا دی یو خپل موضوع دا په هغه موضوع کې لګیا دی او بس هغه کې خلک اسلام طرف ته رابلی بس دغه مر ډیره نه کنه ولی ورپسې خلک خبرې کوي بدا ولی وای موږ خو یو قسم مسلمان نک ما خو به خپل مقتدیان باندې خواري کو خدا مې گزار نکړل په دغه دکان کې ناس دی نه را پاسي مانځله
او هر جمعه زه د مانځه خبره کوم، هر درس کې زه د مانځه خبره کوم، خو د مانځه اهمیت زما مقتدیانو په مزغو کې پرې نه وته. چیرې د اموز دومره هم سیز دي، دا دکان لږ بند که کنه راشه کنه په وخت باندې. ناسې یم چې بس شکر دی چې هغه لګیا دی دین خدمت کوي، خلک دین طرف ته رابولي. الحمدلله الله دې ول ډیر جون ورکی چې دا کافر مسلمانای دغه سي. باقي د زمونږ د مولیانو جګړې دي، اختلافات دي، څه خبرو کې به سره د یو مولا اختلافي، څه خبرو کې به سره د بل اختلافي. مسلمان دی، کافر خو ته نشو ویل، کافر نه دی مسلمان دی، دا مسلمانان دي، هغه مسلمان دي. الحمدلله یو ډیر خداعي دی لګیا دی او خلکو ته دعوت ورکوي او بس خلق مسلمانای د قیډیره ده. مسلمان شه بیا راشه چې کوم طرف ته خوخي یا مسلمانۍ کې هغه طرف ته زستا کوم خبره خوخي. نو بد دغه سړی دی. الله دې مونږ ټول د دین داعیان جوړ کی او الله دې مونږ ټول نه د دین خدمت واغشتي کی. اللهم صل علی محمد. گناهونه معاف کی، شری حاجات پورا ګرځي، ظالمانو مفسدانو په امان کې اوسات، بیمارانو ته خدای شفا ورکړي، حاضر جمع شری حاجات خدای ټول شری حاجات پورا وګرځي. وصلی الله تعالی علی خیر.